زه دغه څخه چوکیدار یم. چوکیدار کمیټار مې چې درولی مې خروب بیا مستري ته مې درولی وه. وشه دا پېښه نه خبر نه شو شګرې شوې وې. زه چې راغلم ورته زنګ ته وویل در پېښې شوې دي. چې راغلم دا موټر دی دی مو دی سراچا موټر دی. تاوان والا ډېر تاوان راغلی دی. 4.5 لکه روپۍ مو اخیستی وه. مکمل اوبه چې وې دی نو بار ځکه ډنډ شوې وې ټولې دا طرف راغلې وې. سړک نو مکمل دی در وخت یې دغسې اوبه خوړلې وه شه دا چې و دا مکمل د دوه دراش کېدلی په دا نه. نوم به ابراهیم دی چې مو دا ځای کې دغه شرولۍ مارکیټ کې یو پنچرۍ دکون به دی. دا ځای کې اوبه راغلې ډېره تیزه اوبه وې د بار ځای کې پاله ړنګکړه وکړه شوې د ایران برګین سره د خوړر مته شوې وه. دا ځای کې موږ ته ډېر تاوان وکړ مالي زیان یې موږ ته بیخي ډېر زیان یې موږ ته ورسو چې زموږ په شمول د نرمه ملګرې ته موږ دا ځای کې د 2 میټر یو ویجاړ کړه دا یې خراب کړه کم از کم 1.5 لک افغانۍ څومره تاوان به شخصي مو ته راکړی چې د یو میټر به یې ترسي دی او د یو مو ده. موږ د حکومت نه د خواهش دی او دا غوښتنه لري چې موږ سره د احترام کاري وشي. په خلکو نه موږ دا غوښتنه لري چې د لښتي او دا د کثافات نه چوي د هغه د نه چوي چې د لښتي بان نه شي دا نه چې هېڅ ضرر یې موږ ته ورسي دا د اتحادیې دویل په موږ نرلاین دا د 2 میټر یې دوړه یې منځه یو. موږ بیا غریبان خلک موږ دومره توان نه لري چې دا میټر زه یې خپله بروبار کړم دغه بیس مو ته چې 15 کولر ته ودرېږي دغه زه د بل ملګری موږ نشي برابرولی ځکه چې دا چې موږ د ورځې 2.5 روپۍ موږ ګټي چې هغه موږ خپله خلخانه ته ایسي او موږ په دا میټر نه موږ روپۍ نشي لګولی. موږ د حکومت نه او د طبیعي پیښې د مرکز نه موږ دا جدي غوښتنه ده چې موږ سره د پیرا همکاري وشي په دغه کې چې موږ د میټر بروبار کړی شي. موږ دغه میټر په موږ قرضیر نه وي لوړې دي دغه موږ په خپله په نغدي روپۍ هم نه دي وخیستې دغسې بل څه کې موږ نه پیسې غواړي. دا لښتي بان شوی دې طرف ته اوبه روغ ته بدولو دا دولې ړانګې می کلب ته داسې اوبه راغله د دریام د کسلارام مور د چې دې کلب ته داسې اوبه رسي به د شرولۍ والا نه موږ دا غوښتنه چې دا کسبدانۍ یا کېږدي یا د لښتي لږ هغه کې چې د اوبه دې طرف ته نه وروړي یا د بلونه لږ کوي کې یا د لږ جګ ورکوي. د دریام مور د چې دا پرشونه ګز دا پرشونه چې می مینځو 3,000 لازر افغانۍ موږ په دا یو پارش نه ورکوو چې دا یې مینځو دا ګته د هېوادونه په 200 روپۍ ده. دا خو نن غرمې مسپکین په منځ کې یو طوفان راغلو چې ډېر سخت طوفان و. نږدې کبله دلته د هغه یوه خوړه ده د یو پاړ دی د پنتون ته سړک لوړ دی دغه کې اوبه بیخي ډېره راوتې دې سره بودا مالو نه دغه یو وړیکی د اول دا تخریب کړو هغه اوبه برګنې ته سړک ته راوښتې. دولت نه مو غوښتنه دغه ده چې اپاړ لږ جګ شي ځکه چې اوبه نه شي کړی چې په هغه عامه څیر لوړې شي ځکه چې اپاړ ټیټ دی دې وجې اوبه هر وخت دپاره ډبېږي. دې توجه غواړو چې دا کور وشي. تقریبا دا اتحادیه خو سره دا ده کې د اول چپا شو چې 3 موټرې زیانمن کړل ډېرې خراب کړل تخریب یې کړل. یو د څو برګنې ته چې هغې ته اوبه وې راغلی هغه ننه کوټې هغه برګین نه یې خراب کړل تقریبا دا زیان یې رسولی دی. بل شهروالی هغه نه مننه کوو تنظیم هغه نه مدیریت نه ځکه چې ډېر په چټکۍ ورسېدل دغه اوس یا کور جریان لري خپله صفایي نه غوښتا دي کوم ورنۍ چې کړي مشکل چې جوړ کړي وو هغه دوی اوس صفا کوي.